یوه ورځ زموږ تاسې خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم حضرت علي کرم الله وجهه ته وفرمایله چې علي چې کله بېدېږې ماخستن نو دغه 5 کارونه کوه بیا بېدېږې. نو تاسې دا ښه په غور سره واورئ عزتمنو چې موږ تاسې هم دغه زده کړو او ماخستن د بېدېدو د مخه وکړو. اول چې کله بېدېږې 4,000 دیناره صدقه کوه بیا بېدېږې. 4 واره سورة فاتحه یعنی الحمدلله دا ټوله ویل دا د 4,000 دینارو برابر د صدقې ثواب لري. دویم یو قرآن مجید وایه بیا بېدېږې. 3 واره سورة اخلاص ویل قل هو الله احد دا د پوره قرآن مجید د ویلو برابر ثواب لري. د جنت قیامت ادا کوه بیا بېدېږې. 3 واره درود شریف ویل دا د جنت د قیامت برابر دی. دا کوم درود شریف چې په لمانځه کې وایي دغه درود شریف وایي دواړه 3 واره. 4 د 2 جنګیانو په مابینځ کې 2 په جنګ سره اخته دي د هغو په مابینځ کې صلح کوه بیا بېدېږې. 10 واره استغفار ویل استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه دا دومره ثواب لري لکه د 2 کسانو چې په مابینځ کې سره جنګ وي او ته صلح ورو. یو حج کوه بیا بېدېږې. 3 کلمات 4 واره ویل دا د حج د برابر ثواب الله درکوي. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. نو عزتمنو دا څومره اسان عمل 15 منټه به په دې ټول عمل کولو یا په دې ټولو شان ویلو کې نه لګېږي. نو که یو سړی د شپې دا اعمال وکړي په دغه شپه کې دله مرګ راغلی څومره خوش نصیبه به وي دا سړی. 4,000 دیناره د صدقې ثواب د یو جنت قیامت یې ادا کړي دغه برابر ثواب د یو حج برابر ثواب د 2 کسانو په مابینځ کې د صلح راوستلو ثواب د یو قرآن مجید د ختمولو برابر ثواب. عزتمنو کله کله د شپې سړی بیده سي سار د غم مخه پسې کړلی سترګې نه وي خلاص سوي مړ وي سال خلک دا کښېني حاجي صاحب په بستره کې مړ پروت دی فلانی ځوان صاحب مړ پروت. نو کم سے کم چې کله بېدېږي دغه مختصر عمل کوئ.